اشکه دا ډیسکو وای څنګه خوند به کولی چا وویل دا چا وویل صاحبه دا وویل زویه دا خبرې یو څه دې کمې کړ کنې یوه ورځ به زما د لاسه غځول شوی هغسې خو دې نو زه ورغځولی سمه معنا ته دی ورغځوې دی یې ورغځوم او تا ورغځومه وانو امام ولاکه بنګړې په لاس کړې یې وانه خو بنګړې په لاس وکړه او خوشحالیم په خوش وکړه که زما د منې پر څه شي خاندې یا ما فکر غبانې وکړئ چې دا به د غوږوالۍ او د بنګړۍ سره څنګه وایسېږي فکر غبانې خندا رالی زوی لږ فکر چې پر کارم وکړه او وای فکر کوم اروا غبانې فکر کوم چې دونه ډېر فکر پر کوې نو د کار دې ولې درک نشته صاحب ټول ورځ فکر غبانې تېر اوسي په دا خاطر غ کار باندې وخت پیدا نه اوسي مسخرې کوې او چپ شه احمقه چیرې اوسي احمق زه احمق زما پلار احمق زما ټوله خاندان احمق صاحب دا خبر غدی په بیاکلۍ کې سمه وکړه که مې ولغه ټول کال ښه ته ټولکین به چې لاندې وغورځومه دوې لغتې وه کور ته به ورسېږي ډېر ښه خبر نه وکې وکومې نو څه به وکې اول غه به دې سر کلی وکم بیا غه باندې مخ تور وکم په خره غه باندې چپس پور وکم سر مې راکلی کوې او ته سلمان یې زوی موږ غه باندې سلمان نه دی موږ غه دا علاقه باندې ورور دی اینجا شیکو که ورور یې که خور یې که هر شی یې زما د دفتر څخه به د باندې یې زما په دفتر کې صاحبه چای راوړمه تر اوسه چیرې وې صاحبه د باندې مې امام کوئ دا ماش خو زه تا ته پر امامو باندې نظر کومه نو بیا پر څه اشاره کوې پر خوب باندې ورکومه سمه ده د سبا یو سترګه خوب هم کومه باره به نو لږ ناوخته هم راځمه زما خدای د دوی د لاسه به یې وخت زه مړ شمه صاحب موږ غه باندې مخکې زموږ حساب کتاب خلاص وکړه زوی زما پر مخ څه شي لیکلي دي احمق زما پر مخ احمق لیکلی او وروره چې لیکل سوي نو زه اوس څه وکړمه نن به په دا دفتر کې قتل کېږي د چا ستا قتل به کېږي او زما قتل به څوک کوي زه کومه صاحبه ته خو بیخي نسې کولی ولې نشم کولی ځکه چې چاکو زما سره دی تا دفتر ته چاکو راوړی وا ما به نن به د یو چا بخمل وربورې کړمه زوی څه به مبس ته ځې تا دفتر ته چاکو راوړی دی چې صبر وکړه چې اوس د سیدې ور واستومه اوی صاحبه مبس ته خو اخسې ځمه دغه در مخه به یې څوک په چاکو ورکش کړمه څوک ورکشې تا چې مې ورکش کړه دا دې ورکش مې کړې مړ دې کړم اله وایي مړ یې کړم صاحبه څنګه